حجاج ابن یوسف لوی ظالم تیر شوی د حضور په امت کې صحابه کرام شهیدان کړي دي، علما لوی لوی خلک او خدمت هم کړي. دی چې پیدا شو که نه وی د مور سینې نه خوړه، شودې نه خوړې. بیا یو حکیم ته بوت چې دا ماشوم خوراک نه کوي، هغه ورته وی وزه ورته حلاله کړي او د وزې دا وینه چې ده نیمه په ده وسکئ او دې نیمې باندې دا بدن ورته غوړ کړي. نو دی چې دنیا ته راغی نو اول یې وینه خوړلې، نو ده د تمامو شیونو کې محبوب ترین شی وینه وه. ده به ما ته مزه راکوي چې د انسان نه سر پرې کم او دی منډې وایي، نو دا راله خوند راکوي. 1,00,000 نفر دی په خپل لاس حلال کړي. یو محبس یې تیار کړی، لاندې شیشې اچولې وې او بره سر باندې بام نه و، سخته ګرمۍ کې اچولی. کله چې دی مړ شو او محبس خلاص شو، 1,10,000 قیدیان یې ترې راویست. عراق گورنر لوی ظالم چا خوب کې ولیده، وی څه معامله وشوه، وی ما چې څومره قتلونه کړي د هر قتل مقابله کې 1 کرت زه الله مړ کړ، خو د سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په بدل کې 80 کرته مړ کړ. سوال دا دی د خو صحابه کرام هم شهیدان کړي او سعید ابن جبیر تابعی دی، نو د ده په بدل کې 80 کرته او د صحابه په باره کې 1 کرت. وی سعید ابن جبیر صاحب دومره لوی عالم و چې هغه وفات شو او شهید شو، نو مثل یې پاتې نشو. او موت العالم موت العالم دی که نه، نو ځکه یې دنه 80 بدلې واغستې او یې دومره وینه د سعید ابن جبیر صاحب نه لاړه چې د هیچا نه نه وتلې. وی د هغې وجه دا و چې دی نه و ډار شوی د مرګ نه. دا ډار چې دی دا انسان کې وینه وچای او هغه ډارېده نه، نو لوی ظالم تیر شه. انس رضی الله تعالی عنہ ملته اوسېده، پلار ورته خط ورلیږه، وی بچې ته خو ظلمونه کوې، لږ چای واچو که نشته، وی ته خو ظلمونه کوې، خو دلته د رسول الله مبارک خادم اوسېږي. انس رضی الله تعالی عنہ هغه ته څه ونه وی او بادشاه هم ورته خط راولی. د حضرت انس صاحب راوغوښت، وی پلار مې راته وصیت کړی او بادشاه ختم دی. او د رسول الله مبارک خادمې راځه چې چکر ولګو. مازدیګر کې داسې چکر یې ورکړ، اسونه ساتلي او قیمتي. ورته وی انسه تا خو د رسول الله مبارک اسونه لیدلی دي او زما اسونه دې هم ولیده، دا ښه که د حضور اسونه ښه؟ هغه ورته داسې برګ برګ وکته، خو د رسول الله مبارک صحابه و نران. ورته وی دا ته څنګه خبرې کوې؟ ته سره د اسونو چې تم ورسره یو ځای شي او د اسونه دې هم یو ځای شي، د رسول الله مبارک د اس خاشنو او بولو ته نشي رسېدلی. هغه د حضور اسونه د الله په لاره کې استعمالېده او ستا اسونه خو د تکبر او د فخر دي. حجاج ته دا خبره چا کولی شوه؟ داسې ورته وکته، وی قسم دی که د پلار وصیت نه وی او د بادشاه خط نه وی، ستا په هغه اندام کې چې دا دواړه سترګې دي دغه اندام به مې درنه پرې کړی
معنا سر به مې دنه قلم کړو. انس صاحب ورته وفرمیل ته ما ته هېڅ نشې ویلی، لاس دې آزاد. هغه وی ولې؟ وی ما ته رسول الله مبارک کلمات ښودلي دي چې دا کلمات وایا یو ظالم بم در سره زیاتی نشي کولی، او ما هغه کلمات سار ویلي دي، ته ما ته هېڅ نشې ویلی. وی ښه، ډېر متاثره شو. وی هغه کلمات راته وښایه. وی د خره په غاړه کې زه غاړکۍ ناچو. ته خو انسان نه یې، تاله زه وښیم، زه خپل کار کوه. بیا حجاج ابن یوسف 2 زامن راوسته او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ شاګردان یې کړه. وی پس چلتې دا دعا زده کوي. خو هغه ورته دومره ویښو چې تر مرګه پورې ورته دعا ونه ښود. بیا یو شاګرد ته وښوده چې په کاتمینو د علم کې زه حساب نشم. هغه دعا زده کوي. ښه دور الفتن دی، سهار او ماښام یې وایي. بسم الله علی نفسی و دینی، بسم الله علی اهلی و مالی و ولدی. بسم الله علی ما اعطانی ربی. الله 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 ربی لا اشرک به شیئا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اعز واجل مما خاف واحذر. عز جارك وجل ثناؤك، عز جارك وجل ثناؤك، عز جارك وجل ثناؤك. لا اله الا انت ربي اعذني من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا مخکې ته درې کرته درود شریف وایي او رستم سهار او ماښام د ظالمانو د لاس ازادي هېڅ درته نشي ویلی. پاکستان کې زما یو ملګری موټروان ما ته وی دا ترافیک مې ډېر تنګوي او پرچې راکوي. دا مې ورته دا دعا وښوده، مې دا سهار او ماښام وایه، پرچه به نه درکوي. بیا به یې سهار او ماښام وی وایي د ډاکسن د پاسه به مې سورلۍ کېنولې وه، په دې غټ سړک به راخوشو. وی چا پرچه نه ده راکړې. و یوه ورځ یې پرچه راکړه. وی چې سوچ مې وکړه دعا رانه هېره. زه یو ځل موټر کې تلمه، موټروی پولیس خو ډېر خطرناکي. ما د بل موټر نه غلط کراس مې وکتې، مخکې شو، بس وی درولم، راپسې را روان شه. ما پې دا دعا ووي، ور چوپ مې کړه. به چې راورسېده ویل زه استاد جي، مې دا د دعا برکت دی. دعا زده کوي. ښه دور الفتن دی. دې کې اسباب ظاهریه دومره کار نه کوي څومره چې روحاني اسباب کار کوي. نو حجاج ابن یوسف په امر باندې دا نقطې لیکلی شوي دي. ښه لړم کې هم کمالي که نه، لړمانان، ماران، مچان، مچۍ، دې کې کمال دا دی چې په دې هوا کې میکروب دي، دا را جمع کوي. که دا لړمانان، ماران او مچۍ او مچان نه وی بیا به مریضي ډېره وه. مخکې زمانه کې که مو فکر کړی مریضي کمه وه، که مچان به ډېرو، لړمانان او ماران به ډېرو، دواګانې به نه وې که نه. نو دا زهریله مواد یې ټول خوړه
اوس چې اسباب ډیر شو، ماران کم شو، ړمانان کم شو، مچان کم شو، څومره ډېرې مریضۍ دي، په ډاکټرانو نمبر نشته. نو هر څه کې صحیح حکمت یې که نه، اگر که د دې په حقیقت موږ نه پوهېږو. و یو سړي فکر کوم چې هر شي کې د الله تعالی حکمت دی. د یو ځای کې ګونګټ ولیده، ګونګټ پېژنئ؟ وی دې ګونګټ دا ګندګي راتاو کړې وه، هغه ته دا تشله جوړی او بیا هغه دغه ته راوړي سوري ته. وی چې خدای هر څه کې دې کمال دی، نو په دې کې به څه کمال وي؟ ګندګي تاو کړې ده او دلته یې راوړه. وی دی مریض شو، معده کې زخم پیدا شو. څومره ډاکټرانو باندې چې وګرځېد هغه ورته وی مړ کېږي، داولعدوال دی، داسې مریضي پکې پیدا شوه چې دا نه روغېږي. یو حکیم پیدا شو، هغه ورته وی یوه دوایي لري خو به یې نه خورې. هغه وی د مرګ نه خو به اسانه وي. وی دا ګونګټ چې کومې تشلې جوړی که نه د دې ګندګۍ، ویله دا به یو درې خورې. وی بس پوه شوم زه د الله تعالی په مخلوق اعتراض کې دا به دې حالي. حکیم صاحب بس خورمه به دا درې واړه وخوړې او روغ شو. یو ځل ملګرو سره ناست دی، کشتۍ کې به دریاب روان دی او کشتۍ دریاب چپې راغلی، ټول وی یا الله خیر، څوک وی سبحان الله، څوک وی الله اکبر. دی غلی ناست دی، هېڅ نه وایي. د اوبو ورباندې راشیندل کېږي چې دی خوا راغله، خلک ورته وی چې والکه ته خو نه دعا دې وکړه، نه دې الله اکبر ووی. ویل یو ځل ما د خدای پاک په کارونو کې کار ساتلی، ویل دومره ګندګي را باندې خوړلې ده چې بیا مې یادي زه به بیا دا کار ونه کړم. بس د خدای کار دی، که مې ډوبی او که مو ژوندی کوي، زه ورسره کار نه لرم. نو هر څه کې حکمت یې که نه. نو حجاج ابن یوسف یقینا لوی ظالم و، وګوره خدمت هم کړی. هارون رشید زمانه وه، زبردست بادشاه تیر شوی ښه، په خپله د قرآن کریم حافظ و، او هره ورځ به 12 سپارې تلاوت کو. حالانکه بادشاه و، فیصلې به هم د خلکو کولې. 12 سپارې هره ورځ تلاوت کو. دویم کمال پکې دا و چې د ده څومره عمله وه. شرط یې دا و هغه سړی به ما سره وظیفه کوي چې څوک د قرآن کریم حافظ، چوکیدار حافظ، اشپز حافظ، خادم حافظ، چې څومره د ده عمله وه او د ده خدمت یې کوم. شرط یې لګولی و چې دا به د قرآن کریم حافظ. بیبي مبارکه زبیده هم حافظه وه. یو ځل زبیدې خوب لیدلی و، خطرناک خوب، چې کعبې مبارکې د پاسه ولاړه او کالي مې نشته. هارون رشید علما را جمع کړه چې عجب کار شو. بیا ورته عالم تعبیر ورکړ چې دا زبیده به داسې یو کار کوي چې ټول حاجیان به ترې فایده اخلي. بیا یو نهر راوسته د شام نه ښه، الله تعالی دې موږ او تاسو حج ته بوځي. بیا چې عرفات ته ځئ، مینا سره بیا درته ښکاري، اوس هم هغه نښې شته، هلته د اوبو ډېر کمی دی. نو بیا نیر یې راوسته د شام نه، اهل مکه او ته غټه قرباني وکړه. نو دی د قرآن کریم عاشق و. نو هره میاشت به یو مجلس برابرو، علما به یې را جمع کول، موضوع به یې ورکوله چې په دې موضوع د قرآن کریم به تاسو تقریر کوئ. یو کرت مجلس برابر شو او موضوع و جامعیت د قرآن کریم. قرآن کریم یو جامع کتاب دی، باندې علماو تقریرونه وکړه. یو سړی راغی، ګیرې کله کړې وه، پتلون یې اغوستی و، شکل یې د مسلمانانو نه. ناظم صاحب ته چیټ ورکړ، ماله پکې لږ نمبر راکړه، میلمه یم.
نمبر یې ورکړ، خو داسې تقریر یې وکړ چې علما یې حیران کړ چې داسې، او شکل یې د ملا نه و، منبر نه راکوز شه، خو خلک یې ډېر متاثره کړ. بادشاه ورته وی تقریر خو دې ډېر عجیبه و، او ږیره دې هم کله کړې، او شکل دې هم د مسلمانه. هغه ورته وی زه مسلمان نه یم، زه کافر یم، زما په اسلام کې شکونه دي چې دا ختم شي بیا اسلام قبلو. بله میاشت بیا مجلس برابر شو، چې برابر شو بیا دا سړی راغی، ښه پټکی په سر کړی او ږیره یې پرېښې ده او ښایسته کالي، او دا موضوع وه د محفوظیت د قرآن کریم. قرآن کریم یو محفوظ کتاب دی. پورته شو، زبردست تقریر وکړ. قرآن کریم محفوظ کتاب دی، زما هم دې کې شک و. بیا خپله واقعه بیان کړه چې داسې کار مې وکړو چې تورات مې راواغست او ښایسته مې ولیکه، او تقدیم او تاخیر مې پکې وکړه، څه صورتونه مخکې او څه صورتونه وروسته، سپارو کې مې بدلون وکړه. او د تورات عالم ته مې ویوړه چې صاحب ستاسو دا کتاب مې لیکلی دی او ډېره خواري مې ورسره کړې. هغه کتاب وکته، ډېر خوشحاله شو، انعام یې راکړه. راته ویې نه وي چې دا تا پکې څه کړي. زه پوه شوم چې تورات صحیح نسخه دوی سره نشته، که صحیح نسخه دوی سره وی خو راته ویلي به وی. وی داسې کار مې انجیل او زبور سره موږ ټول انعامات راکړه. قرآن کریم سره مې داسې کار وکړه، صورتونه مې ورته بدل کړه او سپارې مې بدلې کړې او ګډې وړې، او یو ځای کې آیت لیکه او بل ځای کې، او په سرو زرو مې ولیکه. او یو مدرسې ته راغلم، د قرآن کریم عالم ته مې دا قرآن کریم راوړ، صرف ستاسو کتاب مې لیکلی. هغه چې هسې خلاص که ویې کته، وایي تا خو کار خراب کړی. ورته وی ستا ته خو انعام په کار دی که نه؟ ویل یو انعام خو ضروري دی. وی کښېنه. او لاړه، کور نه یې کوتک راویسته، د توت کوتک، او یې دې ملا ته یې راته ونیوه. ویلې قسم دی دومره یې ووالم چې دا اوس تاسو ته تقریر کوم ځان مې درد کوي. راته وی چې دا قرآن کریم خدمت دې ته وایي، تا دې صورتونو سره او آیاتونو سره څه چل کړی؟ وی زه پوه شوم چې دا محفوظ کتاب دی، د سره صحیح نسخه ده. بس بیا مومن شوم، په کوم شي مې چې شک و هغه شک مې ختم شو. نو قرآن کریم محفوظ کتاب دی. ها ترجمه کې خلک غلطي کوي، وا خو ترجمه نه یې که نه، خپله خبره او آیت ووایي الحمدلله رب العالمین پتا مې 1000 روپۍ دي، الرحمن الرحیم خامخا به یې راکړې، مالک یوم الدین کرا دې نه کړه ښه به نه. نو دا خو د آیت ترجمه نه ده. نو دې سره خو چې دی نو قرآن کریم بدل نه شه که بدل شه، بدل نه شه. ښځو مدرسو کې به دا ترجمې درته بیا میلاویږي. ښځو مدرسې چې که نه هلته چې کوم مفسرین دي نو هلته به درته بیا دا ترجمې میلاویږي. ښه الف لام میم کور ښه جارو کوئ، ذلک الکتاب لا ریب فیه لوښي مینځئ، هدی للمتقین مور سره جنګ ونه کوي. نو داسې ترجمې به د ښځو په مدرسو کې تاسو ته ښه ډېرې میلاویږي. نو دا خو ترجمه نه ده، خبرې دي او ورسره آیت وایي، نو دا کله ترجمه ده؟ نو دا تغییر د قرآن کریم نه دی. قرآن کریم خو همغسې دی. یا زمونږ او ستاسو نور ملګري چې د خپل مزاج موافق د قرآن کریم ترجمه کوي، نو خو ترجمه نه ده، دی ورته ترجمه وایي، خو ترجمه خو نه ده، خو تشې خبرې دي. نو محفوظ کتاب دی.